السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى. زما څخه ځینې مسلمانانو ورونو دا غوښتنه کړې وه چې دا 15 وخته لمونځ او د هغه د رکعاتو شمېر دوی ته تشریح کړم، او په عین حال کې دوی ته دا وښیم چې په لمانځه کې چې کم الفاظ ویل کېږي هغه سمه او صحیح طریقه د الفاظ د ادا کولو کومه یوه ده. موږ باید الحمدلله سره کم ووایو، سبحانک اللهم څنګه ووایو، او کم صورتونه رکعتونه ډک وکړو او کم رکعتونه تش وکړو. غواړم د دغه ویډیو له لارې د 15 سره وخته فرضي لمونځونو رکعتونه ډک و تش او د الفاظو د ادا کولو طریقه درته وښیم. د 15 وخته لمونځ یو مسلمان کوي، 15 وخته لمونځ کوي یو مسلمان، سهار، ماپښین، مازدیګر، ماښام او ماخوستن. د سهار لمونځ 2 رکعته سنت دی. سنت لمونځونه ټوله ډک کېږي، که 2 رکعته سنت وي او که 4 رکعته وي. په سنت لمونځو کې تش نسته، یعنی سنت لمونځونه به ټوله ډک کړي. ډک دا معنی چې د الحمدلله وروسته به سورت هم وایي. که 4 رکعته سنت و 4 سره ډک دي، که 2 رکعته سنت و 2 ډک دي، که 3 رکعته وتر و لکه د ماخوستن په لمانځه کې وتر راځي، وتر هم 3 سره ډک دي. په وتر کې هم تش نسته، په سنتو کې تش نسته. ډک او تش رکعتونه یوازې او یوازې په فرضي لمانځه کې دي. که فرضي لمونځ 4 رکعته 2 بیا ډک وي او 2 بیا تش وي، او که فرضي لمونځ 2 رکعته دواړه به ډک وي. مثلا د سهار لمونځ 2 رکعته سنت دی، 2 رکعته سنت دی، بیا وروسته 2 رکعته فرض دی. سنت دواړه ډک دي، فرض دواړه ډک دي، دواړه دا 4 رکعته شول. د سهار لمونځ 4 رکعته دي، اول 2 سنت بیا 2 فرض، دا هم ډک او دا هم ډک. د ماپښین لمونځ 10 رکعته دی، 4 سنت دی، بیا 4 فرض دی. دا 4 سنت چې 4 سره ډک کېږي او دا 4 فرض دي. په فرضو کې 4 فرض دي، 2 ډک دي، 2 تش دي. اول 2 ډک دي او وروسته 2 تش دي، او د فرض وروسته بیا 2 رکعته سنت کېږي. 4 2 ټوټل 10 رکعته شول. د مازدیګر لمونځ هم 4 رکعته دی، هغه 4 سره فرض دی. د مازدیګر لمونځ 4 رکعته دی، 4 سره فرض دی. 4 فرض دی، 2 ډک کېږي او 2 تش دی، 2 ډک او 2 تش. د ماښام لمونځ 15 رکعته دی، 3 رکعته فرض کېږي. اول به 3 رکعته فرض وکړي، په 3 رکعته فرض کې 2 ډک دي، 1 تش دی، او بیا به وروسته 2 رکعته سنت، هغه 2 ډک کېږي. د ماخوستن لمونځ 9 رکعته دی، د ماخوستن لمونځ 9 رکعته دی، اول 4 رکعته فرض دي، په دا 4 رکعته فرضو کې 2 ډک دي، 2 تش دي. بیا د فرض وروسته 2 رکعته سنت کېږي، سنت 2 ډک دي. بیا د سنت وروسته 3 رکعته وتر کېږي. 3 رکعته وتر دا دي چې په 3م رکعت کې د سورت د الحمدلله د سورت وروسته اللهم ان ویل کېږي. اللهم ان داسې ده: اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. دا په 3م رکعت کې ویل کېږي. په وتر کې اللهم ان دا دعای قنوت ویل کېږي. که د چا دعای قنوت نه وزده، هغه دې دا دعا کوي: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خو لازمه دا ده چې باید دعای قنوت اللهم ان وایي. که چیرې اللهم ان نه وزده، بیا چې د اللهم ربنا دعا وایي. کوشش به هم کوي په عین حال کې چې اللهم ان زده کړي. نو د ماخوستن لمونځ 9 رکعته شو، 4 فرض، 2 ډک، 2 تش، بیا 2 سنت، 2 ډک دي، بیا 3 رکعته وتر دي، 3 سره ډک دي. د ماښام دا 3 فرض دي، 2 ډک دي، 1 تش دی، او د 2 رکعته سنت چې د ماښام هغه 2 ډک دي. مازدیګر 4 رکعته فرض دي، 2 ډک دي، 2 تش دي. د ماښام دا
د ماپښین ده 4 سنت دي 4 سره ډک دي او بیا 4 فرض دي 2 ډک 2 تش بیا 2 سنت دي 2 ډک دي د سهار د 2 سنت دي 2 ډک دي بیا 2 فرض دي هغه 2 ډک دي. نو دغه د 15 وخت فرضي لمانځه د رکعاتو شمیره او تعداد سو. یو بل خبره چې ډیره ضروری ده هغه دا ده چې الحمدلله چې کله وایي تاسو باید فکر وکړئ کله چې تاسو لمونځ کوئ سبحانك اللهم وایاست الحمدلله وایاست او نور سورتونه وایاست تاسو باید فکر وکړئ په الحمدلله کې دا غټه ح داسې راځي الحمدلله الحمدلله دا غټه ح ده غټه ح داسې دا غټه ح بولي په ستوني کې ادا کېږي الحمدلله داسې بیا نه وایي چې داسې د کوچنۍ پر ح په رقم یې ووایه داسې الحمد به نه وایه یو کوچنۍ ح ده دې ته ویل کېږي کوچنۍ ح او دې ته ویل کېږي غټه ح دا باریکه ویل کېږي او دا ډکه ویل کېږي دا الحمد به نه وایه ځینې کسان داسې وایي چې الحمدلله الحمدلله ځینې کسان یې داسې وایي الحمدلله الحمدلله الحمد نه وایي الحمدلله وایي یا الحمدلله وایي دا غلطي ده. تاسو باید کوشش وکړئ هغه کسان چې قرائت یې ویلي نه تجوید یې ویلي نه پر هغو کسانو باندې لازمه ده چې خپل منځونه و ملایان ته تیر کړي او علماو ته ورسي ورته ووایي چې ته زما لمونځ زما څخه واوره کم الفاظ چې زما برابر نه دي هغه را برابر که کم لفظ چې زه غلط وایم ته مې را وګرځوه. نو تاسو باید په میاشت کې یو ځل ولاړ شئ د علماو ته د خپل منځونه تیر کړئ. بعضې کسان داسې دي چې هغه د تجوید یې نه ویلی او دا حروف نور معلومیږي دا غټ قاف او کوچني قاف تر مابین فرق نشي کولی. دا ګوره دا غټ قاف دی دا ډک ویل کېږي او دا بیا کوچنی قاف دی باریک ویل کېږي د دې دوه تر مابین فرق نشي کولی. قل هو الله غټ قاف دی دا قل دی ته چېر داسې نوشته کو غټ قاف لام او داسې قل ویل کېږي او کې کوچنی قاف داسې نوشته کو بیا کل ویل کېږي. د دې معنا داسې ده قل ووایه او د دې معنا داسې ده کل اخره. نو دا د خوراک معنا ورکوي او دا د وینا معنا ورکوي. که چیرې څه موږ تاسو منځونه کوو او د لمانځه و د خپلو حروفو ته متوجه نسو نو د آیات شریف معنا غلطیږي او لمونځونه مو خرابیږي. نو لازمه دا ده چې د لمانځه د رکعاتو د ډکو تشو ترڅنګ باید د لمانځه حروف هم سم کو چې زه کوم حروف وایم آیا هغه حروف سم دي او که نه دي سم باید موږ د خپل منځونه یو چاته تیر کو. نو الله جل وعلا شانه دې وکړي چې دغه معلومات ستاسو د استفادې وړ وګرځېږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.